بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې موږ تاسو په کویک بوکس پروګرام کې په فیوریټس او لیست مینوګانو باندې خبرې کړې وې. نو دا دوه مینوګانې پاتې وي، نن په دې باندې خبرې کوو. نو راځم کویک بوکس پروګرام ته، راځم ویو ټاب ته. په ویو ټاب کې اولین کمانډ چې موږ سره دی په نوم د اوپن وینډو لیست یادېږي. زه دلته راځم څه چل کوم، څو دانې صفحې خلاصوم. مثلا راغلم ریسیو آیټم ان انټربل مې خلاص کو، یوه صفحه شوه ده. په همدې شکل پیبل مې خلاص کو، بله صفحه شوه. په همدې شکل راغلم لیست د چټ اف اکاونټ ته، بله صفحه شوه. اوس که چیرې زه وغواړم چې لاړ شمه د ریسیو آیټم ان انټربل صفحې ته، مجبور یم دا مینیمایز کړمه، بله مینیمایز کړم، بیا هغه ته ورسېږم، یا دا صفحه کلوز کړم، بله صفحه کلوز کړم، بیا هغه ته ورسېږم. لنډه او اسانه ښه طریقه څه شی ده، را بشي ویو ته او دلته به په دې باندې کلیک وکړي، اوپن وینډو لیست. دلته یو صفحه خلاصېږي موږ ته. بعضې پروګرامونو کې دلته داسې لنډه غوندې صفحه خلاصوي، بعضې پروګرامونو کې څه چل کوي، دغه بخش خلاصوي. ګوره اوپن وینډو لیست دا موږ ته خلاصوي. نو په دې کلیک کړه، نو ګوره هماغه صفحه یې موږ ته خلاصه کړه. بعضې پروګرامونو کې جدا دلته یو بخش راځي. اوس په هغه باندې کار کوم چې هغه څنګه منځته راځي. ما ته وایي تاسو 4 صفحې خلاصې کړي، کوم صفحې ته غواړئ لاړ شي؟ زه ورته وایم چې ریسیو آیټم ان انټربل ته ځم، په دې کلیک هغه یې خلاصه کړه، بغیر د دې نه چې دا صفحې بندې کړم. زه ورته وایم چې چټ اف اکاونټ ته ځم، په دې کلیک چټ اف اکاونټ یې خلاص کړه. پیبل ته ځي، په دې کلیک پیبل خلاصوي. هوم پیج ته ځي، په دې کلیک هوم پیج ته خلاصي. نو دا اوپن وینډو لیست چې دی ډېر زیات مهم دی. بیا که غواړئ هغه پخوانی کم کمانډونه چې موږ سره دلته وو، دا لیفټ آیکن بار کې هغه ګورئ، مای شارټ کټس باندې کلیک، هغه درته خلاصوي. ویو بیلنسز په دې کلیک کړه، هغه ستا د بانکي اکاونټونو کم بیلنسونه چې دي هغه موږ ته ښیي. صحیح ده. نو که فیورټ ریپورټس کتل غواړئ، تا کوم ریپورټ فیورټ کړی هغه دلته درته ښیي. زه ورته وایم چې نه ماته چل وکړه شارټ کټس وښیه، دا شارټ کټس ماته ښیي. نو اوپن وینډو لیست دا کار کوي. که چیرې مونږ دغه آیکن بار چې چپ طرف ته تاسو ګورئ، دا ټاپ آیکن بار انتخاب کړئ. بیا که مونږ دلته راشو اوپن وینډو لیست کې، جدا یو وینډو ماته خلاصوي. ګوره جدا وینډو یې خلاصه کړه. دلته زما هدف دا و، بعضې پروګرامونو کې په دې شکلي او بعضې پروګرامونو کې داسې چې دغه د آیکن بار سره یو ځای، لکه مخکې چې مونږ کار وکړو. کم صفحه تاته پکار ده؟ زه ته وایم چې انټربل پیبل ماته پکار ده. دا وګوره، هر یو صفحه چې ستا پکار دي ځینې خلاصولی شي. نو دغه سټایل هم ښه سټایل دی چې دلته مونږ سره اوسي، همیشه پکارېږي. دا لیفټ آیکن بار بره ویسو او دا اوپن وینډو لیست دلته راوړو. دغه نه لاندې بل کمانډ یې مونږ سره په نوم د سویچ ټو ملټي مونیټر موډ. دا څه کار کوي؟ که چیرې ته غواړې دغه کویک بوکس پروګرام په څو سکرینونو کې وګورې، څو صفحو کې وګورې، بیا نو په دې باندې کلیک وکړه. که چیرې ستا کمپیوټر سره څو دانې نور مونیټوره وصل اوسي، بیا ته کولی شي یوه صفحه دلته خلاصه کړې، یوه صفحه هلته خلاصه کړې. نو په دې باندې کلیک کړه، دا چې کلیک کړو اوکې به کلیک کړي، نو هغه به فعاله شي. خو دې لپاره ما سره کم از کم 2 مونیټوره پکار دي چې کنیکټډ اوسي. ګوره to enter multi monitor mode make sure you have at least 2 monitors connected. دلته ما سره خو نشته، اوکې مو کلیک. دغه نه لاندې بل کمانډ مونږ سره د آیکن بار دی. د آیکن بار ګوره بر راغی دلته. که غواړې چې دا لیفټ خواته اوسي، لیفټ ته راوړه. که ټاپ کې غواړې، ټاپ باندې کلیک کړه. که غواړې چې بیخي نه وي، کلیک ته لرې کړه، بیخي ختم شو. زه ته چې نه یاره دی، ټاپ کې دی، ټاپ کې ښه ښکاري. اوس یو کس تاسو نه پوښتنه کوي چې دغه آیکن بار کې بعضې شیان زه غواړم کم و زیات کړمه. صحیح ده. د مثال په طور باندې زه مثلا ماته چې شی ډېر پکارېږي، دغه میک ډیپازټ ډېر پکارېږي، یا ریسیو آیټم ان انټربل دا ماته ډېر پکارېږي، او دا زه غواړم چې په دې ځای کې څه کړمه، دلته یې اډ کړمه. یا یو ریپورټ ماته پکارېږي، دا غواړم دلته اډ کړمه. راځم څه چل کوم، یو ریپورټ خلاصوم. څه رقم ریپورټ خلاصوم؟ دا صفحې بندوم، دا مې بنده کړه. راغلم ریپورټس ته، ریپورټس ته چې راغلی کمپنی فاینانشل کې پی ان ایل سټنډر غواړم، دا مې خلاص کړو. او دې ځای کې مې څه چل وکړو، دس منت مې انتخاب کړو. دا غواړئ تاسو میمورایز کړئ، او لکه دغه آیکنونه چې دلته پراته دي په دې آیکن بار کې تاسو سره اډ شي. دې ځای کې غواړئ دا کار وشي، بلکل دا غواړم زه. نو را به شي چېرته
ویو ته به راشي. ویو ته چې راغلی ګورئ دلته موږ سره یو کمانډ دی په نوم د څه شي add profit and loss to icon bar. په دې کلیک کړئ دغسې صفحه خلاصېږي موږ ته. ما ته وایي نوم ورته څه شی ورکړئ دا پروفټ اینډ لاس صحیح ده بلکل. ډسکرپشن یې چینج کړئ که همدا صحیح ده ورته هم دا صحیح ده ورکوئ. کوم آیکن ورته غواړئ زه ورته دغه آیکن صحیح ده اوکې کلیک کړه. وګوره موږ سره اضافه شو که نه شو بلکل. په همدې شکل زه راځم ریپورټ ته کمپني فاینانشل ته بیلنس شیټ سټنډرډ ما ته پکار دی. دیز ته راغلم دس من مې انتخاب کو او دا هم غواړم دلته اډ کړم. راشه ویو ته چې راغلی ته add balance sheet to icon bar نوم شیانې صحیح دی ورته یم اوکې. دا ګور دا هم دلته اډ شو. اوس کله چې تاسو ته بیلنس شیټ پکاري کله چې تاسو ته انکم سټیټمنټ پکاري ضرورت دې ته نشته چې زه راشم چېرته ریپورټ ته راشم دلته راشم او بیا دې پسې وګرځم بیا دې باندې کلیک کړم. نه لنډ دلته راځئ پینل د پکاري په دې کلیک کړه پینل راغی فلټر کوئ ډیټ یې چینج کوئ هر څه چې ته غواړئ کولی شي. بیلنس شیټ تاته پکاري په دې کلیک کړه بیلنس شیټ تاسو ته دا ښیي. نو کوم هسې ریپورټ چې تاسو ته پکاري تاسو کولی شئ هغه څه کوئ دلته په آیکن بار کې هغه اډ کړئ. په همدې شکل د مثال په طور باندې ما ته زیات انوایس جوړول پکارېږي زه زیات انوایس جوړوم صحیح ده دا هم غواړم د آیکن بار کې اډ کړم. څه چلو که راشه بیا ویو ته چې راغلی ورته وایي اډ کریټ انوایس اکاونټ ریسیبل ټو آیکن بار په دې کلیک کړه اوکې کلیک کړه. اوس تاسو وګورئ موږ سره انوایس دلته اضافه شو که نه شو بلکل اضافه شو. دا د انوایس صفحه مې بنده کړه. کله چې تاسو ته انوایس پکاري په دې کلیک کړه وګوره ما سره انوایس دلته ډایرکټ مستقیم راغی کریټ نیو انوایس راغی. نو په دې شکل موږ کولی شو د آیکن بار کې بعضې کمانډونه اضافه کړو کمې کړو. که کمول غواړئ کسټمایز آیکن بار باندې کلیک وکړه ته هم چېرې دا انوایس ما اډ کړی دا ډیلیټ کړه بیلنس شیټ ما اډ کړی دا هم ډیلیټ کړه پینل ما اډ کړی دا هم ډیلیټ کړه دا بعضې نور شیان مثلا فیډ په نامه دا هم ډیلیټ کړه صحیح ده اوکې کلیک کړئ. نو په دې شکل تاسو کولی شئ آیکن بار کې بعضې کمانډونه زیات او کم کړئ. د هغه نه بره موږ سره بل کمانډ دی په نوم د سرچ باکس. غواړئ سرچ باکس دلته راشي په دې کلیک کړه دغه سرچ باکس دی چې شی سرچ کوئ کوم هیلپ دی پکار دی په دې ځای کې سرچ وکړه. د هغه په تعقیب لاندې چې تاسو ګورئ موږ سره بل کمانډ دی په نوم د فیوریټس مینو. دا فیوریټس مینو دی که نه تاسو چې موږ چې جوړه کړې وه مخکې زه ورته یاره دا دې نه یعنې کلیک لرې که هغه څه شوه ختمه شوه نه ورته یم دې راوړه په دې کلیک هغه د راغله. بل ویو کې موږ سره ون وینډو ملټیپل وینډوز ده. زه راځم څه چل کوم بیا څو صفحې خلاصوم راغلم کریټ انوایس مې هم خلاص کړ صحیح شو. په همدې شکل راغلم ریسیو پیمنټ هم راغلم په همدې شکل راغلم وینډو ته ریسیو آیټم ان انټربل باندې مې کلیک وکړو 3 صفحې مې خلاصې کړو. ګوره 1 2 3 4 دا صفحې چې دي اوس که چیرې ستاسو پام کړی دلته دا ملټیپل وینډو ده. ملټیپل وینډو مطلب چې دی دا جدا صفحه ده بله جدا صفحه ځکه دغه آپشن ګورئ دا میکسیمایز مینیمایز چې دی دا کار کوي. ګورئ زه اوس ګوره دا مینیمایز کوم دا یو صفحه مې مینیمایز کړه بله صفحه دغه شاته پرته ده. ګورئ ځکه ما ملټیپل وینډو انتخاب کړی هر یو وینډو جدا جدا ماته ښیي. خو که چیرې تاسو دلته راشئ ون وینډو یا سنګل وینډو انتخاب کړئ دا ټول یوه صفحه غوندې کېږي. هغه مینیمایز او میکسیمایز هغه بټن هم ختمې شوې یا به ټول کلوز کوئ جدا جدا صفحه تاسو ته نه ښیي. ګورئ جدا جدا صفحه ماته نه ښیي دا کلوز که بله راځي درته بیا دا کلوز که بله صفحه خلاصېږي. نو په دې شکل مونږ د دې کمانډ څخه استفاده کوو. ښه خبره دا ده چې همیشه ملټیپل وینډو باندې تاسو کلیک کړئ. دغه په تعقیب بل ټاپ یا مینو چې مونږ سره په نوم د ایډیټ یادېږي دی کې زیاتره کمانډونه تکراري دي. څنګه تکراري دي کټ کاپي انډو دې باندې خو پوهېږم تاسو. د مثال په طور زه راغلم چېرته جورنال ته راغلم دا زیاتره کار نه کوي چې کله یو بخش ته راشي بیا دا فاله کېږي ګوره دا نور کمانډونه پکې پیدا شو. زه راغلم د مثال په طور یو پخوانی جنرل انټریز ګورم دا غواړم زه مثلا کاپي کوم راشي سلیکټ کړه کاپي کټ پیسټ ډیلیټ کړي دي بېرته انډو کوئ ریډو کوئ څه غواړئ تاسو په دې کې هغه کار تاسو کولی شئ. صحیح ده ګوره کاپي لاین پیسټ لاین د مثال په طور دلته زه راځم یو لاین انزرټ کوم راغلم دې کې ورته یم چې انزرټ لاین انزرټ شو که نه شو بلکل بېرته هغه لاین ډیلیټ کول غواړئ. نو دې ټرانزیکشن ته راغلم دا سلیکټ کوم زه غواړم چې دغه ټیکس کاپي شي نه کاپي کټ کې کاپي کې پیسټ کې هم کولی شي. یو شی د ډیلیټ کړو مثلا دا د ډیلیټ کړو د مثال په طور باندې بېرته راوړئ انډو باندې کلیک کړه ریډو بېرته یې ختموي درته راوړي او هغه کوي ریورډ یعنې دا یې انډو کوي دا یې بېرته ریورډ کوي درته. بل دغه
کاپي او پیسټ لاین چې دی دا دلته کار نه کوي. راځو دې دپاره چېرته کریټ انوایس ته لاړم. غواړم چې مثلا دغه کسټمر ته یو انوایس جوړ کړم. د څه شي انوایس جوړی؟ زه ورته وایم چې یاره د دغه کلاس یو انوایس جوړوم. اوس دغه مکمل لاین تاسو غواړئ کاپي کړي. دا ګورئ دا کوم ځای کې چې ما کلیک کړی. راځئ دلته ګوره کاپي لاین چېرته پیسټ کوئ؟ لاندې کلیک کړه دلته ورته دلته پیسټ کوم پیسټ لاین. هماغه ټکسټ مکمل د لاین کې چې شی ټولې کاپي کړو لاندې ما ته پیسټ کړو. او په همدې شکل دا کله چې تاسو یو ځای نه بل ځای ته د اپشن هم بدلیږي را بدلیږي. نیو انوایس جوړول غواړئ، ډوپلیکیټ کول غواړئ، میمورایز انوایس ګوره دې ځای نه هم کېږي میمورایز انوایس، نیو انوایس، د همدغه انوایس یو بله کاپي جوړول غواړئ، ډوپلیکیټ انوایس. صحیح ده؟ وایډ انوایس څه کار کوي؟ دا ډېر مهم کمانډ دی. خو که چیرې تاسو بل ځای ته لاړ شئ دا وایډ بیا هلته کار نه کوي. ما یو انوایس جوړ کړی دی یو چاته، دا صفحه مې بنده کړه، کسټمر ته راغلم، کسټمر سنټر ته. دغه کس ته ما تقریبا یو انوایس جوړ کړو د 3000 افغانۍ په ارزښت. دغه انوایس ته غواړئ چې دا بیلنس د ختم شي. یو خو ډیلیټ دی، ډیلیټ بیا تا نه پوښتنه کوي چې لکه دا دې ولې ډیلیټ کړو. وایډ په دې معنی چې انوایس دې پروت وي هغه بیلنس دې دلته نه راځي. راځه دلته چې راغلی ګوره اوس هغه وایډ انوایس څه شو؟ ختم شو. چې په دې کله ډبل کلیک وکړي بیا پیدا کېږي دلته. دا بعضې کمانډونه داسې چې دغه بخش ته چې تاسو لاړ شئ هغه بخش سره فعاله کېږي. ګوره دلته موږ سره چې دی وایډ انوایس، زه ورته وایم دا انوایس دی خو ډیلیټ کوی مه، خو پیسې ختمې کړه. دا کوم ټرانزیکشن چې دی دا صفر کړه ته. وایډ باندې کلیک کړه، هغه نه وروسته سیو ان کلوز باندې کلیک کړه، یس انتخاب کړه. اوس تاسو راشئ بیلنس څه شو؟ صفر شو. انوایس شته دی، بیلنس یې ختم کړئ. دا انوایس یې بیخي وایډ کړو، کینسل یې کړو، ډیلیټ نه دی. نو دا کمانډونه چې دي چې کله تاسو هر بخش ته لاړ شئ هماغه بخش سره څه کېږي؟ اضافه کېږي، زیاتېږي او کمیږي. ګوره اوس کسټمر سنټر ته راغلی، ما ته وایي ایډیټ کسټمر، نیو کسټمر، ډیلیټ کسټمر، اډ جاب، دې شیانو باندې موږ خبرې کړې وې. میک کسټمر اناکټیو، ټرانزیکشن هسټري د دې هغه ټرانزیکشن نه ګورئ. نوټ پټ خلاصوئ. کسټمایز کالم، دا کالمونه کم زیات کول غواړئ. ګوره کسټمایز کالم ته راغلم، دې کې کم بخشونه تاسو غواړئ. فلم لپاره دغه بخشونه دي، نور هم زیاتوئ کموئ. زه ورته وایم چې یاره دغه کرنسي ما ته مه ښیه، دا ریموف کړه. بیلنس ټوټل هم ما ته مه ښیه، او اټچمنټ نوم دا شیان دي. هغه نه وروسته اوکې کلیک ګوره کم شو که نه شو؟ بلکل کم شو. بیا راشئ بېرته هغه ته کسټمایز کالم ته راشئ، ورته وایم چې وروره دې کې ما ته څه شی راوړه؟ ورته وایم بیلنس دې هم راوړه راته، بیلنس ټوټل دې هم راته راوړي، او په همدې شکل نور شی پکارېږي. کوم بل شی تاسو ته پکاري انتخاب یې کړئ، اډ باندې کلیک کړئ، اوکې کلیک وکړئ، دغه بس دي. صحیح ده؟ کرنسي مو سره اضافه کوئ. نو دا چې دی دغسې کلم بخش ته چې تاسو لاړ شئ دا اضافه کېږي او کمیږي. یوز رجسټر دی، که چیرې تاسو غواړئ د یو مشخص بانکي اکاونټ رجسټر چک کړئ، راځئ ایډیټ مینو ته یوز رجسټر باندې کلیک وکړئ. د کوم اکاونټ رجسټر کتل غواړئ؟ زه ورته وایم چې یاره دا د پښتني بانک مکمل حساب ما ته وښیه چې دې ته څومره پیسې راغلي دي او څومره پیسې موږ د دې څخه پرداخت کړي دي. په دې کلیک کړه، اوکې کلیک کړه، اوکې چې م کلیک کړه ګورئ بره لاړ شئ. ما ته وروره په اول ځل دې هغه کې چې دی اکاونټ کې تا سره پیسې نه وې، تا 2.5 لکه روپۍ د دې څخه پرداخت کړي، نو بیلنس د منفي شو. بیا 1,000,000 افغانۍ دې ته راغلې، 2,50,000 پکې پاتې شوې. بیا د 15 پرداخت کړي. ګوره پیمنټ او ډیپازټ څومره پیسې د دې څخه پرداخت شوي او څومره دته راغلي دي. که چیرې تاسو غواړئ چې کوم ټرانزیکشن د دې څخه ریکارډ کړئ، مثلا څنګه ټرانزیکشن زه غواړم د دې څخه پیمنټ وکړم یا دې ته پیسې ما راوړلې، صحیح ده، یا دې ته پیسې انتقال کړئ، غواړئ هغه تاسو دلته څه کوئ؟ ثبت کې ثبت کولی شي. د مثال په طور زه پیمنټ حسابوم، زه ورته وایم چې یاره په دغه تاریخ باندې ما څه چلو کړو، نمبر خپله هغه ورکوي، کویک بوکس ورکوي. راغلمه ایکسپنس اکاونټ انتخابوم، زه ورته وایم چې ما څه چلو کړو؟ رنټ ایکسپنس مې پرداخت کړو. صحیح ده؟ میمو کې ولیکه رنټ ایکسپنس for the month of نومبر 2025 یا 25 پیډ. صحیح شوه؟ پای کې کولی شي دغه د کس نوم انتخاب کړي چې رنټ ایکسپنس تاسو چاته پرداخت کړه. دلته د مثال په طور باندې ما اجمل خان انتخاب کړو. څومره پیمنټ هم وکړو؟ زه ورته وایم چې یاره ما 20,000 افغانۍ پیمنټ وکړو. اوس ګوره 1,01,01,000 دي که نه؟ نو 1,01,01,000 باید دلته پاتې شي. ریکارډ کلیک کړه، 1,01,11,690 روپۍ پاتې شوې. که دې ته پیسې راغلې یا پیسې هم دې ته ولېږلې د بل اکاونټ څخه، زه راځم څه چل کومه، لیست ته راځم چارټ اف اکاونټ ته، یو بل اکاونټ ګورم چې پیسې پکې اوسي. د مثال په طور باندې
ای آی بي بانک کې ما سره 2 لکه روپۍ 2,15,250 روپۍ زه دا 2 لکه روپۍ انتقالوم دې پښتني بانک ته. په دغه تاریخ باندې څه چلو شو دې اکاونټ ته پیسې راغلې صحیح شوه. دلته به څه چلو کې تاسو به هغه بانکي اکاونټ انتخاب کړئ. کوم اکاونټ به انتخابوئ؟ دلته زه ورته یم چې د ای آی بي بانک څخه ما پیمنټ وکړو. څومره ډیپازټ دې کړې پیسې دې اکاونټ ته؟ زه ورته یم چې دې اکاونټ ته ما ډیپازټ کړې 2 لکه روپۍ صحیح شوه. دې کې به میمو کې ورته ولیکئ چې کیش ټرانسفر فرام ای آی بي بانک او پای کې چیشته ضرورت نشته چې انتخاب یې کړئ صحیح شو. دا چا څخه موږ اخیستې نه دي. د هغه نه وروسته به څه چل وکئ را به شي ریکارډ باندې اوس تاسو وګورئ 1,03,00,000 شوې 1 لک وي که نه 3 لکه شو 2 لکه نور هم زیات شوې. نو رجسټر موږ دې دپاره استعمالو. رجسټر دلته هم کار کوي او بینکینګ مینو ته چې راشي دلته هم رجسټر دی. موږ سره دواړه یو شي فرق نه کوي. بل کالکولیټر دی ماشیني حساب که غواړئ چې د کویک بوکس هغه ماشیني حساب نه استفاده وکړئ دا ماشیني حساب دی جمع ضرب تفریقات څه چې کوئ کولی شي. بل دغه نه لاندې موږ سره فایند دی که یو مشخص ټرانزیکشن تاسو په کویک بوکس پروګرام کې کتل غواړئ لکه زه مخکې د دې نه راځم څه چل کومه اکاونټینګ اینډ ټاکسز ته جورنال ته راغلم. دلته راغلمه زه هغه آخرین ټرانزیکشن ګورم. زمونږ آخرین ټرانزیکشن چې دی چې د جورنال د تاریخ نه موږ ریکارډ کړی نمبر یې څو دی 3 اتیا دی. مثلا دا ما نه ورک شوی دا غواړم زه سرچ کړم را به شي ایډیټ ته فایند ته به راشي. فایند ته چې راغلي ما ته وایي څه شی سرچ کول غواړي. 2 قسمه سرچ دی یو سمپل سرچ دی یو اډوانس سرچ دی. زه ورته یم سمپل سرچ کوم. ورته یم ما نه یو ټرانزیکشن ورک شوی دی ټایپ یې څه شی دی زه ورته یم جورنال دی. ښه دا ټرانزیکشن چې دی د چا په نامه دی د کم کسټمر مربوط کیږي د کم وینډور مربوط کیږي ته دا ماته معلوم نه دی. تاریخ یې ته معلوم دی یاره تاریخ یې راته نه دی معلوم. انټري نمبر یې ته معلوم دی بالکل معلوم دی. څو دی زه ورته یم چې 3 اتیا. د هغه نه وروسته فایند باندې کلیک کړه 3 اتیا راته راته پیدا کړه. که ته وایې چې نه ټرانزیکشن انټري نمبر هم نه دی پکار خو اماونټ ما ته معلوم دی چې 15,000 افغانۍ دی بیا فایند کلیک کړه. که اوس یې ښیي که نه اوس یې نه یې ښیي. زه ورته یم چې نه 20,000 دی. ته وګوره چې داسې کوم ټرانزیکشن شته چې ښه دا خو انټري نمبر کې زه لګیا یم انټري نمبر به پاک کوئ دلته به راشي. زه ورته یم چې داسې کوم ټرانزیکشن شته چې د هغه اماونټ څه اوسي 20,000 اوسي. فایند کلیک کړه بالکل دا ګورئ دا ټول ټرانزیکشنونه دي د جورنال د طریق تاسو ریکارډ کړي دي او دغه تاریخونه دي او د دې ټول اماونټ څو دی 20,000 دی. که غواړئ چې بیا تاسو اډوانس سرچ وکئ زه ورته یم چې یو ټرانزیکشن دی صحیح ده یو ټرانزیکشن دی ما ریکارډ کړی د جورنال د طریق نه خو هغه کس چې دا دغه مربوط کیږي د هغه نوم چې دی محمد دی. دلته زه راځم محمد انتخابوم محمد مې انتخاب کړو بیا فایند کلیک کړه صرف د محمد مربوطه کوم ټرانزیکشنونه چې دي هغه ماته ښیي. تاسو پوه شئ په خبر باندې. نو که اډوانس سرچ کول غواړئ مثلا زه راځم چېرته کسټمر ته راځم کسټمر سنټر ته راغلم ګوره دلته اوپن انوایسونه شته که نشته یعنې دا پیسې زموږ په دې خلکو قرض دي. که غواړئ دا داسې یو مشخص فلټریشن په ده باندې آن کوئ نو څه چل کوم دې دپاره زه دا یو پرې ریسیټ کوم ورته یم وروره ما ته یو انوایس پکار دی صحیح شوه. انوایس د کم کسټمر مربوط کیږي صحیح شوه د کم تاریخ نه کم تاریخ دی انوایس نمبر چې دی اماونټ چې دی یا د کم کس مربوط کیږي دا کار دې ځین هم کولی شو دې ځین هم کولی شو. موږ چې راشو چېرته اډوانس ته راغلم دلته په اماونټ باندې کلیک کوم او ورته یم چې ټول هغه ټرانزیکشنونه وښیه ماته چې دغه اماونټ لو یا مساوي اوسي د څو سره د 10,000 سره. نو هغه نه وروسته فایند باندې کلیک کوم. نو تاسو اوس وګورئ چې کله فایند باندې کلیک کوم نو ټول هغه ټرانزیکشنونه ماته ښیي چې دغه اماونټ 10,000 اوسي یا دغه څخه پورته اوسي. او که ته وایې چې نه مساوي 10,000 سره اوسي بیا فایند باندې کلیک کوئ تاسو دا ټول هغه ټرانزیکشنونه دي چې دغه اماونټ 10,000 سره مساوي دی. په همدې شکل موږ کولی شو چې نور کرټیریا هم ولګو لکه د نوم په اساس باندې. ګورئ دلته زه راځم څه کوم نوم انتخابوم. نوم مې چې کله انتخاب کړو زه ورته یم چې ما ته د کسټمر مربوطه کم کسټمر 01 مربوطه ټول ټرانزیکشنونه وښیه چې دغه اماونټ 10,000 سره مساوي اوسي. اوس ګورئ ما ته چې شی ونه ښودلو په دې خاطر چې شی ونه ښودلو چې دلته دغه کسټمر چې ګورئ تاسو د ده په هیسټري کې که چیرې موږ تاسو وګورو داسې کوم ټرانزیکشن نشته چې دغه اماونټ 10,000 سره مساوي اوسي. نو اوس څه چل کوم دا زه بیرته چینج کوم دا کرایټیریا چینج کوم اماونټ ته راغلم زه ورته وایم چې یاره دا اماونټ زه ایډیټ کوم څنګه ایډیټ کوم زه ورته وایم چې د دې 10,000 په ځای باندې اني اماونټ انتخابوم ورته ګوره اني مې انتخاب کړه دغه نه وروسته فایند باندې کلیک کوم. اوس د دغه 01 کسټمر مربوطه که چیرې تاسو وګورئ ټول څومره ټرانزیکشنونه چې دي هغه ټول ماته ښیي. که هغه 1 لک اوسي د 1 لک څخه پورته اوسي 10,000 اوسي ټول به ماته ښیي.
خو بیا هم که چیرې تاسو وایئ چې مساوي مثلا 1 لک بیا ولیکئ دغه نه وروسته فایند باندې کلیک اوس به صرف هغه اماونټ ماته کوي چې هغه 1 لک وي. نو په دې شکل باندې موږ کولی شو د فایند کمانډ څخه استفاده وکړو. لاندې موږ سره سرچ دی، دا سرچ دی دا هم د فایند غوندې کار کوي خو دا عمومي دی. که ته غواړې چې مثلا انوایسونه بیلونه په همدې شکل نور قسمه ترانزیکشنونه پیدا کړي چې د هغه اماونټ 10,000 اوسي په عموم کې، بیا د دې کمانډ څخه موږ استفاده کوو. نو راځم سرچ باندې مې کلیک وکړو. نو سرچ باندې چې تاسو کله کلیک وکړو دا صفحه خلاصیږي. نو دلته تاسو کولی شئ هغه خپله کرایټیریا مشخص کړئ. زه ورته یم چې ما ته ترانزیکشنونه پیدا کړه چې هغه د کسټمر مربوط کېږي، د وینډور مربوط کېږي، یا د امپلایي یا د ایټم دا چې مربوط چې کېږي چې اګزاکټلی د هغه اماونټ څه اوسي 10,000 اوسي. که ډیټ مشخص کوئ ډیټ مشخص کولی شي. د هغه نه وروسته ګوټو باندې کلیک وکړئ. تاسو وګورئ ما ته وایي وروره تقریبا 11 ترانزیکشنونه موږ پیدا کړو چې د هغه اماونټ اګزاکټلی څو کېږي 10,000 کېږي. په دې کې یو د انوینټري اډجسټمنټ دی، یو رایټ چک تاسو کړی او د جورنال د طریق نه بعضې ترانزیکشنونه تاسو ریکارډ کړي. ګورئ دا ټول د اماونټونه څومره دي 10,000 دي. او هلته به څنګه وو په فایند کې به موږ مشخص یو شی ورته مشخص کوله چې وروره مثلا انوایس ماته پیدا کړه، جورنال ماته پیدا کړه، همداسې نور. اوس تاسو راشئ ترانزیکشن باندې کلیک کړئ، ګوره دې کې یو چک دی، انوینټري اډجسټمنټ دی او 9 دانې جرنل انټریانې ماته پیدا کړي. نو دا د فایند او د سرچ ترمنځ تفاوت و. پریفرنسز د کویک بوکس پروګرام مکمل اپشن دی ذکر دي موږ سره. کم چې ډېر زیات ضروري دی هغه باندې موږ خبرې کړې. مثلا اکاونټینګ کې موږ په څه خبرې وکړې، کلاس څنګه فعاله کېږي دې ځینې هم فعاله کوله، اکاونټ نمبر څنګه فعاله کېږي. په همدې شکل که ستاسو په یاد وي په آیټمس ان انوینټري کې موږ په دې خبرې وکړې چې اډوانس انوینټري څنګه فعاله کېږي. په همدې شکل که ستاسو په یاد وي ملټیپل کرنسي باندې موږ خبرې وکړې، پیمنټس باندې موږ خبرې وکړې. هغه کوم اپشنونه چې ډېر زیات ضروري و موږ سره مخامخ کېدل هغه باندې موږ خبرې کړې. که چیرې بیا هم تاسو سره کوم سوال وي کولی شئ مشخص ځای کې چې دغه ځای باندې یا استاد زه نه پوهېږم یا دغه ځای موږ تشریح کړه، انشاءالله موږ خدمت کې یاستو. او بل که وخت و آینده کې انشاءالله په ده باندې داسې یو لنډه غوندې ویډیو هم بیا زه جوړوم. نو دا موږ سره څه شی د ویو ټاپ د ایډیټ ټاپ هغه مهم کمانډونه چې موږ تاسو په روزمره ژوند کې د هغه څخه استفاده کوو.